بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو به هم خرغلاس ما د نن لیکچر موضوع چې دا میډول 5 دوهم لیسن یعنی ویر کلاس او پریډیکیټر یعنی په دغه لیسنز کې مونږ زده کړو چې په ویر کلاس کې مونږ څنګه کولی شو چې پریډیکیټر څخه ګټه پورته کړو یعنی اپریټر مونږ وکاروو دوستانو راځو د اپریټر کارولو دپاره مونږ مستقیما اس ام اس ته ځو او دلته زه غواړم چې دغه صفحه لږه لویه شي تاسو وینئ چې دوستانو دلته زمونږ اپریټرز چې دي مختلف ډولونه دي د هغوی څخه لومړی ډول چې دا کمپیریزن اپریټرز دي چې دغه میتھمیټیکل سمبول دي یعنی د ریاضي سمبولونه دي او کوم چې د دوو ویلیو پرتله کېدو دپاره یا کمپیر کېدو دپاره ترې ګټه پورته کیږي د هغې کې چې کوم دا ایکول دا یو لومړی چې دا بیا ګریټر دین دا لیس دین دا greater than or equal دا less than or equal دا ساینونه چې دي دغه مونږ په کمپیریزن اپریټر کې شامل کړي دي او مونږ همدغه کاروو د دغو نتیجه همیشه دوستانو یا ټرو وي یعنی صحیح وي فالس یا غلط وي unknown یا نامعلوم وي یعنی نل وي دوستانو دغه کویریز که تاسو وګورئ چې دلته زه ورته وایم چې زما ته د کسټمر ټیبل څخه کسټمرز ټیبل څخه کسټ آی ډي کنټیکټ نیم او کنټري کالمونه کې چې کومه ډیټا پرته ده هغه راکړه خو شرط زه ورته ږدم په ویر کلاس کې چې دغه کنټري کالم کې چې کومه ډیټا ده هغه باید د کوم هیواد برابر د دغه سټرینګ برابر وي یعنی دغه سپین هیواد برابر وي یعنی زما ته به هغه درې کالمونو څخه ډیټا راواخلي چې هیواد یې سپین اوسیږي تاسو ګورئ اوس دوستانو چې کسټ آی ډي زما سره اتمه دویشتمه نهه دېرش او نهه شپېتمه او کنټري د دغو چې ده سپین ده خو دوستانو که چیرې ستاسو سټرینګ لیکئ او د کالم ډیټا ټایپ چې د هغه ان ورچار کې به تاسو مجبور یې چې د هغې څخه مخکې ان ولیکئ او سټرینګ همیشه په سنګل کوټ کې بند کړئ تر څو کمپایلر په دې پوه شي چې دغه سټرینګ ده او سټرینګ په شکل کې ورسره چال چلند وکړي دوستانو که تاسو کمپیریزن دوهم اپریټر ګریټر دین د پاره لاړ شئ زه درته زه غواړم چې کسټ آی ډي وکاروم او د عدد دپاره بیا زه مجبور نه یم چې ترې مخکې ان ولیکم یا سنګل کوټ ولیکم زه ورته وایم چې زما ته هغه کسټ آی ډي کنټیکټ نیم کنټري راکړه چې هغوی آی ډي چې ده لس وي د هغه کسټ آی ډي چې ده لس وي یعنې زما ته د یوازې دغه کس راکړه دغه زه اکزیکیوټ کوم تاسو به ګورئ دوستانو چې زما ته یې د یوازې دغه ریکارډ راکړو دا ځکه چې ما ورته وویلې چې هغه کس په اړه معلومات راکړه چې کسټ آی ډي وي لس وي زه ورته یم چې د لسو څخه ټول هغه کسان راکړه چې د لسو څخه لوی آی ډي لري یعنې لسو څخه لوی وي 11 څخه شروع کېږي تر څومره چې ستاسو په ټیبل کې موجود وي درکوي ستاسو ګورئ دوستانو چې زما سره د له 11 څخه شروع شوی ده او دغه د ټیبل تر پایه پورې زما سره دغه ټول آی ډي چې دي دا کسټ آی ډي چې دي د لسو څخه لوی دي دوستانو که تاسو دلته وګورئ وغواړئ چې د لسو څخه کوچنی وي نو بیا تاسو کولی شئ چې د لیس دین ساین څخه ګټه پورته کړئ او دغه ایگزیکیوټ کې تاسو ګورئ چې تر نهه پورې موږ ته راغله که تاسو غواړئ چې د لس هم پکې شامل کړئ نو ستاسو کولی شئ چې لیس دین ایکوال یعنې هم لیس دین وي او هم او یا خپله لس وي دغه دواړو کې چې دواړه چې دي دغه موږ ته راواخله تاسو ګورئ دوستانو چې خپله لس هم پکې شامل کو یا ګریټر دین ایکوال ټو لس هم د لسو څخه لوی وي او هم خپله لس وي چیرې موجود وي دغه راخلي دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې په لوی چیختن سپارم الله مو مل شه